د ملا هیبت الله دوه تازه فرمانونه هغه قاچاقبرو ته بد خبر چې افغانان اروپا ته وړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملا هیبت الله د انساني قاچاق په اړه نوي شپږ مادهیز فرمان کې خپل امنیتي او کشفي ادارو ته امر کړی چې انساني قاچاقبر تعقیب او بندي کړي. باختر اژانس د هیبت الله اخندزاده له لوري د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه شپږ مادهیز فرمان خپور کړی. مولوي هیبت الله په دغه فرمان کې د کورنۍ چارو دفاع، سرحدونو او قبایلو وزارت او استخباراتو ادارې ته امر کړی چې انساني قاچاقبر تعقیب او بندي کړي. مولوي هیبت الله ویلي چې انساني قاچاق غیر شرعي عمل دی او په افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې دا ستونزه شته. باختر اژانس د نوموړي له قوله ویلي چې دا فرمان یې د خلکو د ژوند کرامت او عفت خوندي کېدو په موخه صادر کړی دی. شنونکي بیا وایي تر څو چې افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعدت نشي نو د انساني قاچاق مخنیوی مشکله ده ځکه چې خلک له مجبوریته هیواد پرېږدي. بلخوا هیبت الله اخندزاده له سیستم نه د هغو کسانو د دوسیو حذفولو امر کړی چې د طالبانو سره د همکاري له امله د تیر حکومت په قضایي او امنیتي ارګانونو کې ثبت وي. هغه ویلي چې دا کسان تر هغه بې ګناه دي چې د طالبانو د رژیم لخوا په کومه قضیه کې تورن نه وي پیژندل شوي. د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د یکشنبې په ورځ په یوه حکم کې امر کړی چې د طالب غړو یا هغو کسانو دوسیې چې د پخوانیو حکومتونو لخوا محاکمه شوي او یا له طالبانو سره د همکاري په تور مجرم پیژندل شوي دي له اداري اسنادو او برېښنایي سیسټمونو څخه په بشپړه توګه لرې شي. د طالبانو د مشر په حکم کې راغلي چې اړوند اداري مکلفې دي چې له بایومتریک سیستم، اداري اسنادو، د محکمې له پریکړو، د څارنې او امنیتي اسنادو لیستونو او برېښنایي اسنادو څخه د دغو کسانو نومونه او دوسیې لري او له منځه یوسي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.